السلام علیکم ورحمة الله د چروغه جوړه څنګه کولای شو په سکیچ پیډ کې ډکشنري جوړه کړو، یعنې پښتو یا انګلیش مطلب پښتو ته وژباړو. نو راځئ ویډیو پیلوو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ دلته لیکو ډکشنري، دا به دغه کړو linear image to print بله linear this reading به ختم کړئ. په دې کې به edit text ملګرو دا په دې لپاره راغلم، دا edit text د دې اړوند د سرچ لپاره ده. تاسو په لیکنه کې سرچ وکړئ، یعنې چې کوم توری غواړئ هغه پکې پیدا کړئ. نو د سرچ اړوند ویډیو موږ جوړه کړې ده. په سرچ کې په لیست کې د سرچ سیستم جوړولو هغه ویډیو وګورئ. سرچ ټوله ویډیو به مو پلټنې کولو دغسې مطلب زده کړئ. نو زه یوازې راځم لیکنې ورته کوم، نور هېڅ کار هم نه کوم. د لیست په نوم سره به جوړ کړم. دلته به linear image text دا به vertical کړو، sentence vertical دې ته به شل سایز ورکړو، بولډ به یې کړو او دغه رنګ به ورته وټاکو. دغه ته به دغه خاص رنګ وټاکو، مطلب دې سایز به 14 کړو. بیا همداسې دغه رنګ ورته وټاکو. او د دې څخه به شاوخوا فاصله ورکړو، مطلب 3 فاصله. هغه څخه وروسته به راسئ دلته دلته به دغه ورته وټاکئ. اوس وروسته دلته راځو، دلته به یې ونه سټرینګ جوړ کړو، مور بلاک آرټ. دلته مطلب زه ورته لیکم چې پښتو مطلب زه غواړم عربي ته عربي زه به هغه کړم شیان پکې واچوم. راځو دلته به هغه به تاسو پکې اچوئ ملګرو، داسې نه چې تاسو باید خپله جوړ کړئ، مطلب شیان پکې واچوئ. دغه دا بلاک دا به کاپي کړو، دلته یو بل لیست ماپ ته جوړ لیست ماپ، دا به دغه آډ ماپ لیست ټو لیست ماپ دا به کېدی په دغه لومړني کې د پښتو کېدی، دغه کې عربي. په دې کې کلي هم دغه ورته ولیکئ چې بیا درنه هېر نه شي. دلته هم عربي اړوند ملګرو د دې سرچ کې د لیست کې د سرچ سیستم جوړولو ویډیو چې موږ جوړ کړی هغه ضرور وګورئ، ځکه چې بیا ډکشنري مو نیمګړې کېږي. د دې څخه خود راځو دلته کوډ په نوم سره دا وجوړوو. دلته به راسئ مور بلاک دا بلاک، په دغه کې به لومړی زموږ حرف د پښتو باید راواړئ. زه مطلب ورته لیکم چې دغه نوم، دوهم کې اسم، دا د عربي اړوند دغه دی. مثلا دوهم کې ورته لیکم چې دغه پلار. دلته چې تاسو ټول وضاحت هغه چې ورسره ورکړئ، مطلب دلته ورته لیکم چې ابو یا مطلب اب یا مطلب والد. مطلب دلته بل ورته لیکم چې مور، دلته ورته لیکو چې مون، مطلب یا هم والده. مطلب ورته راځو چې ورته لیکم چې دغه ورور
دلته مطلب ورسره لیکم چې دا عنوان سره ولیکئ تاسو مطلب دلته لیکم چې کتاب خو په عربي کې هم کتاب ورته وایي. دلته ورسره لیکم ورته راخلمه چې دغه کتابچه به انشاءالله کراسةٌ دغه مطلب تاسو په خپل اړوند دغه ورسره ولیکئ لکه څنګه چې ډکشنري کې غواړئ تاسو یې ولیکئ. مطلب دلته ورسره لیکم چې دلته هم ورسره لیکم دغه ما ورته ویل کېږي په عربي کې دا الفاظ اصلا ځینې چې په پښتو کې هغه ټول عربي څخه راایستل شوي. دلته مطلب زه لیکم چې دغه نیکه جد دغه څو حرفونه دي دا به تاسو سره ولیکئ. دلته بس زه لیکم چې مطلب شپه لۍ دلته لیکم چې سهار ورځ دغه د یو څه دغه ما ولیکلو د عربي تاسو به ټوله مطلب دلته کې ولیکئ وضاحتونه یې هغه څخه وروسته به راشم دلته او دلته به یو برخه ته راسئ ټکسټ ویو په لومړني کې به دغه انتخاب غیر به راسم دلته دغه نول کې دغه بلاک په دې ځای څخه به ووځئ دلته به راسئ دلته باید عنوان ورکړو. زه ورته وایم چې کله زه نوم ورته ولیکم دا د پښتو لپاره پښتو نوم او دلته به لاندې ترجمه راواړئ دغلته به ترجمه یې مطلب ترجمه چې زه غواړم عربي ته ترجمه کړم دا به راواړئ نو دغه دلته راسئ تاسو خپله لیکنې په وسه پکې اضافه کولی شئ. دلته به هغه لیست انتخاب کړئ او دلته به پوزیشن پکې وي کلي به پرېږدئ دا به کافي کړئ دوهم کې هم عربي کلیانې به ورکړئ کوم کلیانې چې په مور لاکر کړئ پښتو او عربي یو برخه به راسئ دغه یوازې د یو څه ډیزاین لپاره دی. دلته اوس مطلب شل په درې کې شا بیکګراوند زه ورته وایم کار هغه دی داسې او منځ په غیر مطلب داسې سپین نو له دې څخه وځو راځو دلته به راسئ هلته کار نشته ملګرو په سرچ کې پلیز کې د سرچ سیسټم جوړولو پلیز کې د سرچ سیسټم جوړولو ویډیو وګورئ نو راځو دغه نور نو کار نشته دغه څخه به وځو او بس یوه بله صفحه به جوړه کړم زه بله صفحه د چې کوم سره جوړوم دې نوم سره مطلب ما جوړه کړه دلته بلینیر دغه څه ورسره دغه ایکن یا دا به یې پرېږدم دې د فیلډینګ چې دا به صفر او سنټر به ټیکل به یې کړو او دا به هم داسې کړو د دې فیلډینګ د دې دغه یې پنځه ټکسټ ویو دا ټکسټ ویو دې به زه لیکم چې پښتو دا به راځو لیکو چې پښتو
هم د عربي لپاره دلته به راسئ یو آیکن موبایل او دا یې هم بل. نو راځو دلته یو څو آیکنونه به راواخلو. ملګرو مطلب یو دانه د کافي لپاره استعمالیږي چې لیکنه کافي کړي. د کافي لپاره زه چیرې به پیدا کړو دغه کافي او یو دانه هم بل ده. ښکته راځو دلته به راسئ دغه د شعر دغه به هم راوختی آیکن. دغه څه وروسته ښکته ځو. ملګرو ډیزاین تاسو خپله بیا ورلره ورکړئ. زه یوازې طریقه درته ښیم دغه له هغه څخه وروسته نور نو یوازې یو بل به راواخلو. لفظ یو ځای څخه نور وځو او بسو دلته دلته د کافي دلته د شعر دغه ته هم دغه او دا به منځ ته راوړو. دغو ته به وایم چې له هر طرف څخه دې 15 فاصله ورکړي او دا به تک سپین رنګ ورلره ورکړو. هغه څخه وروسته دلته راځو. دلته د دې دا به داسې کړو ایمیج په دې کې به دغه کېږدو. نو راځو دلته به راسئ ملګرو تاسو به دلته دغه کمپوننټ جوړ کړئ. رابسئ دلته به دوو برخې ته راسئ. موږ ورته وایو چې موږ کله کوم څه وایو نو هغه دې په دغه کې سپیس ټو ټکسټ دغه چې کوم غږ موږ وایو هغه دې په ټکسټ ایډیټ ټکسټ کې ښکاره شي. دلته چیرې تاسو موبایل دغه هغه نه لري مطلب دغه هغه نه لري چې ځانګړتیا نه لري نو هغه دې بیا کار نه کوي. دلته باید میسج ورکړي. دلته به راسئ دغه سټارټ یعنې به کلیک ورته وکړو دلته کښېناست. نو چې کله زه دلته غږ ورته وکړم نو هغه به ترو لیکنه دلته پکې ښکاره کړي. نو دغه د دې لپاره ده چې کله لیست جوړ سي مطلب تاسو یې دلته ورته ولیکئ سرچ کې په لیست کې د سرچ سیسټم جوړولو ویډیو ملګرو ضرور وګورئ ځکه چې له هغه څخه پرته بیا دغه ډکشنري مو دومره خوندوره نه راځي. راځو له هغه څخه وروسته دلته د کافي بټن دلته زه ورته وایم چې کله زه کلیک وکړم نو کافي نیسي. دا دویمه ځکه چې موږ ترجمه غواړو کافي کړو. له هغه څخه وروسته به راسئ د شعر ته شعر بلاکونه دغه ملګرو تاسو د افغان ویر څخه اخیستلی شئ. دغه لیکنه شعر کوي. زه ورته وایم چې د شعر کې دغه دوهمه دغه له هغه څخه وروسته به راسئ دغه
دا چې کله جوړ کړو څو ورځې به راسئ داخل ته موږ په ده باندې کومه وایو ترجمې اړوند دغه وایي چې کومه ترجمه شوې ده راباسئ دلته دغه بلاک یو برخه ته به راسئ ټکسټ دغه هلته هماغه ورته انتخاب کړئ دا به داسې کړو دې ځای څخه وځو نو راځو دلته لیست برخې ته دلته به تاسو یو انټرنټ کمپوننټ جوړ کړئ د دې لپاره چې کوم بلې صفحې ته وښایي راځو دلته به یو دانه دغه بلاک یو دغه دلته به صفحه ورته انتخاب کړئ دلته انټرنټ او دغه د کلي لپاره راځو دلته به دا دوه کړو زموږ دوه دغه دي کلیانې دلته به راسئ دلته موږ ورته وایو چې کله زه پلانواني نیټ کلیک وکړم د هغې صفحې ته لاړ شي دا به کاپي کړئ په دې کې به دا کېږدئ دا به کاپي دلته ده دې ته یوازې زه یوازې دغه فی دلته هم آی دا ورته انتخابوو نو له دې ځای څخه وځو راځو دلته یوه برخه ته به رسمګرو لیکنې او په لیست کې د سرچ سیستم جوړولو ویډیو وګورئ بیا نو لیست پکې جوړ کړئ سرچ بیا به خوندور راځي لومړی دغه یو والا د انتخابولو څخه وروسته بیا د پشتو اړوند هغه ورته انتخابوو نو دې ځای څخه وځو راځو ویډیو رانه وګورو چې کار کوي او که یې نه کوي ملګرو ټیلیګرام چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسېږي په لیست کې د سرچ سیستم جوړولو ویډیو ضرور وګورئ ځکه چې همداسې بیا سر نه په خلاصېږي جوړوای شئ خو مشهوداره یې نه شئ جوړولی او دغسې مو لیکنې هم ورته اضافه کړئ لکه څنګه چې ما ورته اضافه کړلې او ته چې غږ ورته وکړې مطلب ورته وایي چې سلام هغه که تاسو موبایل کې کار نه کوي کومه خبره نشته په کوم موبایلو کې هغه کار نه کوي دا کته موبایلو کې هغه غږ نه وي پکې چوپړتیاوې نه وي کې په موبایل کې په دې خاطر باندې هغه کاندرې ستاسو موبایل کې کار ونه کړي نو د همدې لپاره سرچ سیستم ضرور پکې جوړ کړئ ځکه ستاسو لیکنې مو بیا زیاتې وي نو چې سړی په یوه پسې ګرځي نو وخت چې وځي مطلب تاسو سره به زر لغاتونه وي یا هم 2000 یا هم له هغو څخه زیات ټکي د عربي ژبې او که د انګلیش وي د همدې لپاره سرچ سیستم جوړول ډېر مهم ده په ډکشنري کې یو څه وخت باندې نه پوهېږم د سکیچویر ورژن مخکینی د څه کیسه ده ویډیو زیات وخت په باسي په دغه باندې په انسټالولو باندې وخت باسي او ژبه لږ ورته تیزاب د جاوا کې څه وخت باسي بیخي زیات وخت وایست کېدونه نه یست خیر راځه موږ به یو شعر زده ورسره
ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने याद तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता जो सुनता जो सहता तेरे लिए मैं गिरता संभालता फिर चलता तेरे लिए कोई दर्द हो गहरा कोई अक्स हो बिसरा मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए यादों का चेहरा कोई ख्वाब सुनहरा मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए तेरे लिए دغه د ملګرو دغه ټول د پور سره راواړول مطلب دلته چې ورته لیکم دا دغه به بند تاسو ګورئ د غږ به یې ورته خلاص کړو راځم ورته لیکم چې دغه نوم شابه خیر اوس بیا دا دغه چې دا به ورسو بېرته دلته دغه برخې ته دلته به کمپونیټ برخې ته راسئ خیر دا به لرې کړئ ملګرو دا یې مخې ته لرې کړئ نو ځینې وخت دغه کار سم نه کوي ملګرو نو په دې خاطر باندې یوازې دغه ځینې موبایلو کې کار کوي خیر موږ راځو خپل دغه ته په نوم زه کلیک کوم دلته ګورئ موږ ته دا صفحه خلاصه کړه لیکنه کافي کړو نو ورته ګورئ هغه اسم چې دا هغه کافي شو نو ګورئ تاسو زه په دې ایډیټ ټکسټ کې هماغه لیکنه پیسټ کوم نو هغه ده دا اوس څخه وروسته مطلب زه راځم دلته ورته اسم تاسو ګورئ دا ستونزه یې ملګرو کوم وخت دغه کې ستونزه یې دا ستونزه به تاسو حل کړئ بیا یې وایي تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان دا دغه ستونزه حلېږي انشاءالله دغه کوم وخت غلطي پکې راځي موبایل کې نو دا به ستاسو موبایل کې انشاءالله ستونزه نه وي تاسو یې وکړئ تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان